خوشحال سادات وایي د افغانستان دښمنان له منځه وړم. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین وایي طالبان په زوره خلک د افغانستان ورانولو ته اړ باسي. له ټاکنو سره هم مهاله د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل بریدونه زور اخیستی او هر ورځ یې ترمنځ د هیواد ډیری سیمې لاس په لاس کیږي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات چې د ټاکنو په تړاو یې رسنیو ته معلومات ورکول وایي چې وسلوال طالبان ځوانان په زور اړ باسي چې خپل هیواد وران کړي. سادات وایي چې طالبان نه انسانیت او نه هم بشریت ته احترام لري او هر ورځ ځوانان په زور په افغانستان کې جګړې او د افغانستان ورانولو ته اړ باسي. د مشران نه انسانیت ته احترام لري، نه بشریت ته احترام لري، نه د افغانستان خلکو ته احترام لري. هر ورځ هر شپه ځوانان په زور تشویقوي چې جنگ ته لاړ شي، په زور تشویقوي چې ورشي افغانستان په وران کړي او بدبختانه ورته وایم چې زموږ په عملیاتو کې د منځه ځي. سادات زیاتوي چې افغان ځواکونو د ټاکنو ورځې لپاره بشپړ امنیت نیولی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو په ورځ خلک له رایې اچونې محروم او په قتل ورسوي. خوشحال سادات وایي چې پر وسلوالو طالبانو به د افغان ځواکونو حملې له ټاکنو وړاندې او وروسته دوام ولري او افغان ځواکونه په خپلو دندو کې برلاسي دي. د هغې عملې چې پلان کړې وي هغه مهار شوي دي، د منځه تللي دي. نو زموږ عملیاتونه مخکې د هغې نه جریان لري، په انتخاباتو کې به هم نور د اوس نه ډېرېږي او پس له انتخابات نه هم د عملیات مخ ته ځي. موږ کاملا ټول وسلوال پوځ د افغانستان په دې تعهد لري چې موږ د افغانستان دښمنان د منځه وړو. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات د طالبانو وروستیو حملو ته په اشاره وایي چې له ټاکنو وړاندې د وسلوالو طالبانو ګڼو حملو مخه نیولې او په ترسره شوو حملو کې ډیری ملکي خلک په نښه شوي نا امنیتي ځواکونه